سلامونه ملګرو د سټریټ جرنالیزم د لارې یعنی د لارو کوڅو د صحافت د لارې سره نن د لارو کوڅو وړې ستونزې چې ښکاري وړې خو هغه ستونزې موږ ته ډېرې لویې ستونزې هغه در سره شریکومه. اولنۍ د مینګورې ښار او بیا خصوصا د ټول سوات مینګوره ښار کې که تاسو فکر کړئ نو یو خو د ګاډو د ودرېدو ځایونه نشته، بل په فوټپات باندې اکثر دوکانونه دي یا د کاروبار ځایونه دي یا رستورانټ دي. نو دغه حواله باندې مې غوښتل ستاسو سره نن د وړوکې غوندې ویډیو شریک کړم. ویډیو کې تاسو ته به زه ښیم چې زموږ خپلې غلطیانې کوتاهیانې څه دي، ځکه که موږ ګیله کوو د ادارو نه یا د انتظامیې نه یا د حکومتونو نه، نو د هغې سره به پکار وي چې موږ خپل هم د هغوی سره تعاون وکړو او د هغوی سره اوږه په اوږه باندې ودرېږو، نو موږ به د ډېرو ستونزو نه دمه شو. هغه ستونزې چې دي هغه زموږ هوارې شي، موږ ته مسلې مسایل نه وي. ښار کې که تاسو فکر کړئ نو فوټپات باندې زیاتره یا خو کاروباري ځایونه دي یا رستورانټ دي یا د پخلي ځایونه خلکو جوړ کړي دي او فوټپات یې بند کړی دی. ټرافیک روا دوایي د څه حده پورې ټرافیک والا خپل کوشش کوي، بوج زیات دی د ټرافیک خو بیا هم هغوی خپل کوشش کوي او ټرافیک رواني. خو مسله غیر قانوني پارکینګ او دغې تجاویزاتو جوړه کړې ده چې د دې په حواله باندې د سره د چا سره فکر نشته او نه یې پته لګي چې یاره د دې محکمه کمه یوه ده، فریاد به سړی چا ته کوي. موږ د چا د روزګار خلاف نه یو، روزګارونه د خلک کوي، ولې دې نه کوي؟ ځکه نن سبا معاشي بحران دی، روزګارونه نشته، نو چې یو سړی روزګار نه کوي نو هغه خپله چوله څنګه بلی؟ خو د روزګار خپل یو طریقې کاري، خپل یو دایره یي، په هغې دننه باندې خلک روزګار کوي. ښار کې که تاسو فکر وکئ نو زیاتره دوکانونه چې دي د هغې مخې ته نور دوکانونه جوړ شوي دي، یعنې په دوکان دننه باندې هم کاروبار کیږي او د دوکان بهر هم په فوټپات باندې هم کاروبار کیږي. یا به تاسو کړهي نه د بیکریانو مخې ته کړهي لګېدلي دي، پکوړی، سموسه، داسې نور څیزونه هم پخیږي. دا نه وایو چې دغه څیزونه دې نه پخیږي، خو د دې هم خپل یو طریقه کار او خپل یو ځای مقرر په هغې کې پخیږي. پخلی داسې دی چې دا په کچن یعنې په باورچي خانه دننه باندې پخلی پکاري. بهر چې څوک پخلي کوي نو دوړي، څښاوالي، دا هر څه په دې باندې لګي او هغه بیا د ناروغتیاو باعث جوړېږي، ذریعه یې جوړېږي. نو د هغې خو به ډاکټرانو ته پته وي او هیلث ډپارټمنټ چې دی هغه به زیات خبري، بل زموږ فوډ ډپارټمنټ چې دی هغه به د دې نه زیات خبري چې یاره د دې نقصانات څه دي. زموږ مسله صرف دا ده چې یاره په فوټپات باندې کاروبار جایز دی یا په فوټپات باندې کاروبار کیدی شي. که آیا په فوټپات باندې کاروبار کیدی شي نو بیا پیدل خلکو لا پکار ده چې بله څه لار داسې وګوري په هغې باندې خلک په ښار کې خپل کار زیار دپاره تګ راتګ یا د ماشومان چې دي د سکولونو کالجونو دپاره هغه لار د تلو راتلو دپاره استعمال کړي. که فرض که داسې نه وي نو زما خواست دی انتظامیې ته بیا خصوصا بلدیې ته TMA ته چې په دې حواله باندې خامخا څه نه څه کار وکړي او فوټپات چې دي هغه د ګاډو د ودرېدو نه هم خالي کړي، هغه د تجاویزاتو نه هم خالي کړي او په هغې باندې خلک منع کړي چې په دغې فوټپاتو باندې به هیڅ قسم کاروبارونه نه کوئ. خبره بیا کاروبار له راځي نو د چا د کاروبار خلاف نه یو، خو غواړو چې آئین او قانون د هغې مطابق د هر سړی کار وکړي او هر سړی د روزګار وکړي او هر سړي ته دا اختیار حاصل دی چې هغه د خپل حق تپوس وکړي. پیدل تلو لاره چې ده نو هغه زموږ د پیدل خلکو حق دی، دغه حق چې دی نو دا زموږ نه اخیستل دا زموږ د پیدل خلکو سره به زیاتی.